ملګرو دروا مخلی سلامونه. دا یو خبره په علم کې ساتئ چې کله ولس غم خادي دا د پښتنو د ژوند ډیر مهم توکی دی. مونږ د هغه پېښور نه را روان شو پلۍ ته رالو. پلۍ د اسماء اخلاص زمونږ د شعر او د ادب یو ډېره پخوانۍ ملګرې ده. د دې کلی او دلته نور هم خلک پاتې کېږي. دلته مونږ رالو حمزه جمشید صاحب دی، زمونږ ممبر صاحب دی او اسما را سره هم ولاړه ده. د دوی والد محترم او مورجانې چې واغه عمرې له تلي وو، د دې یوه خور ورسره هم واپس راله. د عمرې مبارکۍ له راغلي وو. داسې بهترین زمزم، داسې ښایسته اجوه کجوره مو د تیره غاښ لاندې کړه. خو بیا کومې خبرې چې ما ته خوند راکو اسماء اخلاص دا بغیر د مبالغې نه زه تاسو سره شریکوم چې دا هغه ملګرې ده چې دا زه د ډیفسټ نه پېژنم. دا چې ړومبی ړومبی پېښور ته راله، بیا اسلامي کالج پوهنتون ته، بیا هلته به موږ په شعر ادب په دغه غونډو کې میلاوېدو. پوهنتون ادبي ستوري بیخي سیلف میډ ده، د زیرو نه یې شروع کړې ده. او زه دې ته د یو پښتنې په حیث باندې شاباسۍ ورکوم چې تر دې دمه دې پوره شعوري هڅه کړې ده په داسې چاپېرچل کې چې هره ستونزه وي دلته مشکل وي، خپل پردی چم ګاونډ میا مولا زرګر انګر تره زوی ماما زوی کاکا زوی په هغې کې د الګ په حیث باندې ژوند کول ګرانې نو جنۍ خو بیا ډېره ګرانه شي. اوس چې موږ رالو دا اسما په پلی کې یو نوی ودانۍ کړی دی. بلها ښه ودانۍ او ډېرې پیسې پې هم لګېدلې دي په دې اویلیبل ریسورسز کې. ما وی چې اسما حساب دې ډېر وګټو، دا څنګه چل دی، محنت ستړې. اسما وی چې دا ما خپل روندار له جوړ کړي دي. یعنې زه دې خبرې هم ډېر خوشحاله کړم چې دا یعنې خپل روندار سره دومره مینه. اکثر چې وي دې ته څه وایي دا روندار د کور کې چې کومه جنۍ اندرور ډېر وبخښه ډېره مننه کوم. اکثر اندرور چې نو د رونداریانو سره په لانجۍ غویمۍ وهل ټکول اوزه راځه او دې خپل روندار له دلته یو جدا ځای جوړ کړو. نو یو خو دا هم یو ډېر ښه احساس دی چې باید موږ دغه اندرور روندار د یو بل سره مینه هم وي. او لوګی هم را روان شو اسما ډېر شو ځکه چې دیګ پخېږي دیګ لوګی څه شوې. اسما ته به څه خبره شریکې د دغه وداني په حواله یا به موږ راغلو د غم خادي پښتو په دې باندې را سره خپل نظر شریک. افسر ډېرې زیاته مننه، خوشحاله اوسئ او حمزه ستاسو هم مننه کوم. ښه دی چې راغلی او زه وایم چې تاسو خو سروایول ډېر زیات وکړو، ډېر زیات وګرځېدئ، خو پلۍ ته به تګ راتګ ستاسو شوي خو زمونږ کره ستاسو فرسټ ټایم دی. نو ما غوښتل چې زه امید یې نه خو چونکې د تېر اتوار په ورځ راغلي وو د هغه پروګرام ما د کلي د هغوی د خپلوانو دپاره کړی، خو ما خصوصي نن د خپلو ملګرو دپاره دغه پروګرام را جوړ کړو. په هغې کې تاسو نور هم بلها داسې افسران دي هغې را روان دي. زما د دغې پروګرام مقصد هم دغه دی چې زه خپل ملګري روغواړم زموږ دغه ځای ځایګي وګوري. هر څوک به دا پلۍ چونکې په مالټو هم مشهوره ده خو په اسماء اخلاص اوس د هغې نه زیاته مشهوره شوه. نو ما ویل چې یاره زما ملګري مالټه خلک خوري دا رانه څوک ونه خوري مسلمان دا قام اکثر خلک خوري. الله بخښي ځکه چې د مور پلار ژوندي وي نو زه هم د هغې د دعا دومره طاقت لوی سوری دی، سوری هم دی او طاقت یې دومره زورور دی چې هغه هېڅ هم نشي هېڅ بلا دې نه وایي. د مور دوا او د پلار دوا بلکل همداسې ده. اسما جی نو زه ما هر ملګري چې به په دې لارو تېرېدو نو خامخا به دغه یو خبره کوله چې یاره اسما ستاسو کره چای روټۍ ته راځو. نو ما د خپلو ملګرو دپاره خصوصي یو داسې حجره ټایپ یو مېلمنو دپاره ځای جوړ کړو. بیا زما رونداریانې الحمدلله دوه رونداریانې مې دي او هغه ډېرې زیاتې نیکې او ډېرې زیاتې پاکې دي. نو ما غوښتل چې یاره زموږ رونداریانو زموږ سره 15 او 14 کاله محنت وکړو، زموږ یې خیال وساتو، زما د والد صاحب، زما د مور. بل افسر زما په هغې کې دغه یو کوالټي دی چې د هغې په خوله کې نه نشته چې کومه خبره کوي که نه ښه هغه د شپې چې دی زما د مېلمنو زما خدمت کوي، هغه د ورځې کوي، زما د مور پلار د عزت زموږ د کور د عزت ډېر زیات خیال ساتي. په دې چم ګاونډ کې به څوک دا ونه وایي چې یاره د اسما روندار یا راله یا لاړه. دوی په کور دننه خپل ډېر زیات د خپل حیا او د عزت او زموږ د عزت ډېر زیات خیال ساتي. نو ما د خپل طرف نه خپلې ورندارو ته دغه یو کور وړوکی شان ګفټ کړو د ډالۍ په توګه ما هغې ته ورکړو. بل ورندار مې هم ده خو هغه د هغې نه لږه وړوکې ده. نو یم زه د هغې دپاره بیا بل یو سیټ اپ وکړو. دا مشره ده، د هغه مشروالی په حیث باندې هغې ته ما دا یو کور جوړ کړو، کچن واشروم او دا کمره ده او انشاءالله دا به نور هم ښایسته شي. زه ستاسو په راتګ هم خوشحاله شوم. الله دې ژوندی لره. اسما زموږ درته ډېر خوشحاله یوه خبره مې دا خوښه شوه چې که هر څه دي په دې میډیا خو خلک تا ویني خو ته ډېره اوریجنل او داسې یو څه چې حقیقي ژوند یې هغه جنۍ
بعضې خلک داسې په مصنوعیت کې پټېږي که نه چې یاره لکه کور کلي ته څوک نشو راغوښتی او پته نه لګي چې حالات به څنګه یو ته بیخي هغه ټیپیکل کلیوال ژوند کوي دلته پورې یو کټۍ ولاړ دی کټۍ خوا کې ورسره یوه بیزه ولاړه ده دلته د چرګانو پنجره هم ده دا کلیوال ماحول زما په خپل هم ډېر خوښي تاسو به وینئ زه چې شانګلې ته کله کله ځمه دې غاړې دا نوې ودانۍ اسما جوړه کړې ده دا تاسو کتی شئ او دې غاړې بیا هغه کلیوال ماحول دا زما ډېر زیات خوښېږي دې کې زمونږ هغه ریښتونی احساس دی دا کتې پتې بچوړې دي بچوړه ته څنګه یې ستا څه نوم دی دا ښی وای حیا حیا دې نوم دی او حیا څویم کې سبق وی سویم کلاس کې ها یاره دا دومره حیاناکه ده چې دا هم نه وایي دې خوا دیګ باندې دی کاکاجي ته هم په خیر راغلی وی مبارکي ولم ورکه عمرې نه راغله او بیا دا زمونږ هغه سوچا کلیوال ښکلی ماحول دی دا بیزه څنګه چل دی بیزه ده که ورغومی دی که څه شی دی ورغومی دی ما او که نه ګورې هسې نه چې د خر په ځای کولالو دغو به هر حال یو ډېر ښکلی ماحول دی د ملګرو ته یې په دې بنیاد باندې ښیمه چې ژوند بې تکلفه کوي ژوند اسان کوي ژوند ښکلی دی د مصنوعیت نه هیڅ هم نه جوړېږي موږ ټول پښتانه یو کور نه غری و حمزه جمشیده ته څه خبره کول غواړې بس زه به کاکاجي ته مبارکي ورکړم باقاعده ټوله دنیا یې ګوري ستا د پیج نه نو زه به ورته وایم وایي چې ما داسې اورېدلي هلته زړونه صفا کېږي نفس زوروره تر کعبې را سره لاړ شه واه داجي ته مورجانې ته اسما ته ټول کورنۍ ته دې مبارکه وي او خدای دې بیا بیا بوځي خدای دې حج له بوځي او دغه شان زمونږ د یو بل سره د غم ښادي دا تګ راتګ دا دې آباد وي امین امین کاکاجي زړه خو هسې هم صفا دی او صفا به شي خو ستا به دې مې یقین خوشحاله راته اوسې کاکا ګله تاسو ته هم په خیر راغلی وی او جي سفر څنګه تېر شو هلته دا 21 ورځې وایي که نه ډېر ښکلی سفر تېر شو ښه جي مکې کې ښه ښکلي توابونه وکړه څلور هم د خیر عمرې وکړې ماشاءالله او بیا پکې مدینې ته لاړو د نبي علیه السلام روضې م وکړې د خیره مورجانې در سره هم وه که نه مورجان را سره وه ټبر مې وه او دا لور مې وه او ټول زیارتونه م وکړو د خیره ملګري وو په هغې په خپل موټر کې هلته وګرځولو سمندر غاړې له پکې لاړو ډېره تاسو خو چکرې هم والي مریان هم پکې ولیدل قسمه قسم او د بدر هغه میدان ته پکې لاړې وادي جن ته پکې لاړې بالکل پکې لاړو ډېره کاکاجي ګورې اکثر زمونږ د مشران کاکاګان د خپل ټبر یا کور والا ډېر تنګۍ په دې کلي ورسکې هلته خو دې کسانه نه کړي زمونږ مورجانې خو دې نه تنګې کړي که نه یې ښځې بورخه واچوه او پټ کمه شورته راله هلته دا سیستم نشته ډېره مهرباني الله دې ژوندی لره کاکاجي هر والد صاحب هم تاسو شان شي دا د اسما والد صاحب دی په تاسو پولیس کې په خپله وایي که نه ان شاء الله 28 سال سروس مې کړې 28 کلونه ولخ صاحب سره پاتې یم په اسلام آباد پولیس کې واه ډېر علاوه بیا بقایا سروس په دیر کې کړی دی د بردیر نه ریټیر یم ښه د بردیر نه زمونږ دا ټول وطن دې وکتلی دی ان شاء الله ټول الله دې ژوندی لري اسما نو خوشحاله اوسئ ډېره مزه یې وکړه او ډېر خوشحاله شو په راتګ باندې ستا مننه هم کوو چې تا موږ خبر کړو لکه په کار داره چې موږ د یو بل نه خبر وو ځو راځو او زه د زړه د تل نه ستاینه کومه ډېره یوه اوریجنل جینۍ چې څه د په زړه باندې هغه په خوله باندې نو خدای دې دغسې خوشحالۍ بیا راولي چې موږ بیا راشو کومه خبره کول غواړې اخر بس په اخر کې زه دغه ویل غواړم چې نفرتونه ختم کړي او ژوند ډېر زیات لږ دی په دغه ژوند کې یو بل ته مینې ورکوي یو بل ته اخلاص خلوص او دې نه علاوه رښتې چې یا خپلې چې څومره هم رښتې دي هغه مضبوط وساتئ نن سبا تاسو کو ګورئ هر طرف ته نفس نفسي ده او هر طرف ته هر انسان دغه سوچ کوي چې یاره زه خپل لایف جدا وکړم او د دې نه علاوه چې کومې رښتې دي هغه ټولو خلکو کمزوري دي زه هم رښتې مضبوطې کوي یو بل ته قدر ورکوي همدغه د اسما په دې به ختمه کړو دا د حدیث شریف مفهوم دی چې کوم خلک رښتې پالي د دیو عمر هم ډېر او دیو په ژوند کې برکت هم وي رښتې مه ختموئ ګنې نفسیاتي بیماران به شئ دغسې کلیوال ماحولونه دی کې یو تړون وي یو وفا وي دې نه کله هم لرې مه ځئ ګنې ژوند به مو ډېر بېقراره شي د پلی نه دغه نننی داسې ناڅاپي غوندې ولاګ پای ته رسي ښاد آباد او بریالي راته اوسئ